تازه خبر طالبانو د خپل کابینې پاتې غړي هم اعلان کړل د چې طالبانو نور کوم خلک په کابینه کې شامل کړي دي آیا د دوی کابینه رښتیا هم همشموله ده او کنه نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ السلام علیکم لیدونکو ستړي مشئ طالبانو نن سه شنبه د سپټمبر په 21مه د یو لړ تغیراتو پر رامنځته کولو سره د خپل سرپرستي کابینې پاتې غړي اعلان کړل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د پنځیر ولایت اوسیدونکو انجینر نوردین حجیزي د تجارت وزارت سرپرست او حاجی محمد بشیر او حاجی محمد عظیم سلطانزاده مرستیالان دي همدارنګه ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت سرپرست او ډاکټر عبدالباری عمر او ډاکټر محمد حسن غیاسی هم مرستیالان دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د معلوماتو په اساس د دې ترڅنګ صدر ملا محمد ابراهیم د کورنیو چارو وزارت ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع وزارت انجینر مجیب الرحمن عمر د برېښنا او انرژي وزارت حاجی غلام غوث د زید حوادث وزارت قومندان ارسلا خروټی د کډوالو چارو وزارت لطف الله خیرخوا د لوړو زده کړو وزارت او حاجی ګل محمد د سرحداتو وزارت د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي دي د طالبانو د کابینې پاتې غړو کې انجینر نظر محمد مطمئن د اولمپیک ملي کمیټې او ډاکټر محمد فقیر د احصایي مرکزی ادارې د سرپرستانو په توګه او انجینر نجیب الله د اټومي انرژي د رئیس په توګه ټاکل شوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په نننیو کسانو کې تر ډیره مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي نوموړي زیاته کړه چې اوسنۍ کابینه سرپرسته او په خبرې اسلامي امارت هڅه کوي چې خپله نوره کابینه هم پیاوړې کړي او د ټولو قومونو څخه وړ او لایقو کسانو ته پکې ځای ورکړل شي هغه وویل کابینه اوس هم په سرپرست شکل سره پر مخ ځي اسلامي امارت هڅه کوي چې د کابینې تشکیل لا تقویه کړي لا هم کوښښ کوي چې داسې خلک راشي چې هغه ډیر ښه کار کولی شي ښه خدمت کولی شي هیوادوالو ته پر دې کار روان دی دا اوس هم کوم لیست چې موږ اعلان کړ تر ډیره مسلکي کسان پکې په نظر کې نیول شوي دي د بیلابیلو اقوامو هزاره ورونو نه هم ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي طالبانو د خپل کابینې لوړپوړي کسان د روانې وږي میاشتې په 14مه نیټه اعلان کړل هغه مهال د طالبانو کابینې ته په نړیوال کچه غبرګون وښودل شول او ویل چې د کابینه باید ټول شموله وي د طالبانو د کابینې د په پاتې لیست کې د ښځو چارو وزارت ته ځای نه ورکړل شوی او دا به وروسته معلومه شي چې طالبان په دې اړه څه تصمیم لري لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي که مو دغه ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت